اول دی داغه نه بعد چې کوم دی سر 55 کروڑ روپۍ زماره تاسو مطلب دا 55 کروڑ روپۍ دي د خیبر پختونخوا چې کوم وفاق نه میلاو شوی دي د په دې خو د دین امریکا جوړوي به کسبه کوي زه د ماجم صاحب سر تاسو لمون ور درکړو د عمران خان د پاره جی اولی ما پیدا ویل چې خیبر پختونخوا هم عمران خان صاحب ماینس لکه نه ماپ کینو هغه د خان صاحب اختیار دی خو خان صاحب سوچ دا دی چې زه د چانه انتقامي کاروایی چې کوم دی نو هغه نه ټایم لګول نه ده دا ذکر چې مونږ د عدالتونو لیونی جی 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 ته خو بیا په ویډیو نه مکو کنه ها کوي لګیا دي نو بس یاره مونږ صرف دغه وایو چې عمران خان اجازه پکارو بس کنه نو نه کوم سخت خبرې به تاسو کولی هغه وکړي دوست دې ولاړ یا شی دا جی جی الرحمن الرحیم ګران عزتمنو د خیبر پختونخوا ملمانه په ګڼ شمېر تعداد باندې مونږ سره دلته کې موجود دي وکیل صاحب هم دلته کې موجود دی راځي د دوی سره یو څو خبرې کوو وکیل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دا ټایم لګول نه ده دا ذکر چې مونږ د عدالتونو لیونی کړو انصاف کوي نه او بس مزغوره کار ما کار مطلب جبه موړه ده کار خراب دی درته وای بجټ پاس شي مبارکي درکو کنه څه چلو کو نه مبارکي مرا کا چې عمران خان پاس کی بیا ورکه عمران خان سے ویل چې نه علي ما پیتا سو بیان نه اوریدلې هم اوریدلې ټویټ بم کتلې وی کتلې تو فعلا جم صاحب سر تاسو لمون ور درکړو د عمران خان د پاره جی او علي ما پیتا ویل چې خیبر پختونخوا هم عمران خان صاحب ماینس کا سویل غواړي نه دا هیڅ خبره نشته چې عمران خان څوک ماینس کی مونږه ټول ام پی ایز ام ان ایس سېنیټر څومره چې هغه مونږ د خان صاحب د وجه یو او د خان صاحب سره زمونږه تقریبا په 2008 نه پس چې کوم دی نو زه شامل شوم دا ټیم کې زما ووټم نو مونږ خان صاحب سره کله کولار یو دلته راغلی ان شاء الله تعالی باقي د خان صاحب او دغه د پاره د خان صاحب او دغه څومره ما چې زمونږه لیډرشپ ته کارکونان دي ورکران دي هغه په جیل کې کېدو باندې ان شاء الله تعالی د تحریک په مونږ جاری ساتو ان شاء الله ضرب چې خان صاحب زمونږه ترمنځ ان شاء الله سر وکاله وشو مونږ په دې خبرو باندې ځان خوشاله او پوره دنیا خوشاله چې عمران خان صاحب ډیر بهادر دی په دې کې شک نشته د عمران خان صاحب ګرمي نه کیږي عمران خان صاحب بیماریږي نه د عمران خان صاحب پسر دړم ناراضي عمران خان صاحب چره هم نه بیلی په دې خبرو مونږ کوم خوشاله اخیری اقدام بسوي او خان صاحب بسنګ راولي داخله ایکس وزیر داخله سنوم دی هغه دا ویلو چې مونږ د دې وجه بخپل پاور خپل کوشش کوو چې عمران خان بهر رانی شي او عمران خان بهر رااله نو بیا زموږ حالات ټیک نه دي خان صاحب څنګه دا ویلي دي چې یاره زه به د چا نه بدله نه اخلم مونږ به خپله پوره منه د آیین او د قانون د لاندې چې کوم دی نو خپل پروټیسټ جاري ساتو خان صاحب به روباسو خان صاحب ډیسیژن دی که څوک پرېږدي خو خان صاحب به پرېږدي او که نه څوک نه پرېږدي لکه نه ماپ کړي نو هغه هم د خان صاحب اختیار دی خو خان صاحب سوچ دا دی چې زه د چا نه انتقامي کاروایی چې کوم دی نو هغه نه اخلم سر ډېره تیادي ونه کړې شوه خیبر پختونخوا پنجاب سند بلوچستان لا پاتې دی او دلته کې بجټ د ټولو نه مخکې پاس شو نو دا خو صحیح شو نشته د څنګه چې تاسو وی علي باباجي چې کوم خبره کړې و نو داغه خبره چې کوم دی نو سر آنکو پر خو کو تاسو قانوني تقاضې وګورئ نو پولیټیکل کمیټه ورسره پارلیماني پارټي چې کوم ام ان ایز او ام پی ایز هغه ټول دا ډیسیژن او یونانیمسلی چې دا بجټ چې کوم دی نو دا آئینی او قانوني پیچیدګو د لاسه دا به موږ پاس کوو ان شاء الله او چې خان صاحب کلم وای نو په 24 غنټه کې به کوم خان صاحب چې دا د بجټ د حصے نه بار کې دا وباري او چې کوي چې دا په بجټ کې شامل کینو هغه شامل سر پلس دا خبره چې چلیږي جی خیبر پختونخوا ته یو مبارکي ورکوم 55 کروڑ روپۍ تاسو ته میلاو شوی دی هغه تاسو کوم چې په دونه ډیرو پیسو بس کوي 55 کروڑ روپۍ باندې څه سبا کوي او دوی مرته دا وایي چې سر پلس خیبر پختونخوا پیسې ګټي او وفاق لور کوي او باقي پنجاب سند بلوچستان نه ور کوي دا ولې څنګه چې تاسو ته پته په تیر کال کې چې کوم دی زمونږ 100 بلین چې کوم دی نو هغه سر پلس او هغه ټارګټ چې کوم دی نو مونږه چیف کړی او بیا مونږ ته د په صوبه کې چې څومره ما په صوبې باندې قرض او پاغه کې مونږ هغه قرضونه مدا کړی دي او دا غي سره چې کوم دی نو زمونږ ډیر فاینانشلی او زمونږ صوبه خچلې دلې دا چې کوم 450 نه زیات سکیمونه او هغه د ډیر وخت نه چې کوم دی نو هغه پینډینګ کیو ختمېدو نو مې ناغستو نو مونږه هغه چې کوم دی نو په خیبر پختونخوا کې هغه د ټولو نه مخکې مونږه ختم کړو کلوز هم کړو دی بجټ کې چې کوم دی الحمدلله د هر ډیسټریکټ د هر تحصیل چې کوم دی نو برخشتا او په دې کې په ټولو صوبه چې کوم دی نو په دې بجټ نو مستفید کیږي عوام او ان شاء الله تعالی دا بجټ هم چې کوم مونږه پاس کو نو دام ډیر یو عظیم بجټ دی دا ټیکس فری بجټ دی او ان شاء الله تعالی مونږ به خدمت سر زما تاسو دا یو 55 کروڑ روپۍ کنه جی باغې بس څه کارونه کوي دا راته وایي 55 کروڑ روپے هغه فردر چې تاسو کوم یادوي نو هغه کې په پروپر مختلف د وزیر اعلی صاحب او دغه کابینټ ته برازي د کابینټ نه پس په کوم دی نو دغه کې پروف کیږي چې ایجوکیشن او هیلث اول دی دغه نه بعد چې کوم دی نو سر 55 کروڑ روپۍ زماره تاسو مطلب دا 55 کروڑ روپۍ دي د خیبر پختونخوا چې کوم وفاق نه میلاو شوی دي د په دې خو د دین امریکا جوړوي به کسبه کوي زه د ما سوال دا دی څنګه وزیر اعلی صاحب د 55 کروڑ روپو پی ایچ डी پیس خبره تکه 55 کروڑ روپو خبره وشو نو هغه ټایم چې کوم دی نو وزیر اعلی صاحب ناس ته هغه میټینګ نه بایکاټ ومکو د میټینګ د بایکاټ نه پس چې کوم دی نو هغه پسې
بیا غیلاړ او 55 کروڑ روپے زما چې څومره خیال ایکسټنډ شوی دي نورم زیات شوی 10 روپۍ پکې نه کیږي چې د ټولو او دا خبره غوستا صحیح ده او باقی الته د سند او د بلوچستان او د نورو صوبو وزیر اعلیګان ناسو ناغي وی چې موږ لري راکا سر موږ ډېر د شرم خبره د وفاق لپاره چې داس اقدامات کی ګوره زمونږه صوبه بجلی پیدا کی زمونږ صوبه گیس پیدا کی زمونږ صوبه تیل پیدا کی زمونږ صوبه ټوبیکو پیدا کی 95% ټوبیکو زمونږ د صوبې لري چې بار ملکونو ته امپورټ کیږي او دغه شانتي اوبو زمونږ واټر ریسورسز چې کوم اکارډ 1991 راوند اباوټ کې شو داغه زمونږ واټر چې کوم دی باغې کې پرومس شو په هغه ټایم کې چې سلور کینال به جوړیږي په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې نور کمپلیټ شو سیکنډ او تھرد او فورث پیز روان دي او زمونږ د خیبر پختونخوا چې کوم دینو هغه وب چې کوم دینو هغه ان یوټیلایز نور صوبو ته زینو زمونږ د هغه پیسې کیږي یعنی د خیبر پختونخوا د ټول پاکستان د باسکټ نه چې ته د بجلی دا او د اوبو دا ټول د ګیس دا اویل دا پیسې وباسي نو دا پاکستان به ډیفالټ شي خو نه په دې ټولو حق ته موږ دا نه وایو خو چې کم زموږ شیرز دي د ایجین قاضي سے فارمولې باندې د نیټ هارډ الفابet او ورسره چې کم دینو دا واټر زموږ چې کم یوټیلایز کیږي دا غي کم زموږ حق ته ګیس دلته پیدا کیږي او ګیس په آئین کې دا کلیر کټ انسټرکټ لیکلي دي چې هغه صوبې ته بلومبه دا چې دا غي نه سیوا شي نو دا بنور صوبو لور کوي او هغه ګیس چې کم دی نو هغه ډایرکټ پنجاب توسین ته بل ځای تزي او په هغه ځای کې زموږ په ګیس باندې په نور صوبو کې کارخانه لګیدلې دي او هغه چلیږي دا غي صوبو ترقی روانه راو زموږ صوبه دا غي نه محرومه ده جی وکیل صاحب ډیر مننه سر وکیل صاحب اوس پرشتیا وای تاسو خو ډیره خبرې کولې کنه دا ایم پی ایس صاحب ولر د خلاړې اته پختونخوا اسمبلی چې دا بجټ پاش کړ دا ډیر زیات ظلم وکړ وای جی نو بس یاره مونږ صرف دغه وایو چې عمران خان اجازه پکارو بس کنه نو نه کومه سخت خبرې به تاسو کولې هغه وکړي دوست دې ولاړ او هغه شی دا جی جی